نننې زمونږ سبق سورة البقره دویمه سپاره آیت نمبر 197 خوانوالی تر 200 نمبر آیات پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحج أشهر معلومات میاشت د حج میاشت مقرر دي. فمن فرض فيهن الحج پس چاچ لازم کو پدی میاشتو کی حج پا احرام تړلو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نو نبا جما کئی او نبا نا پرمانی کئی او نبا جگڑ کئی پا حج کی. وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ او آغا چی کوئی تاسو سنیکی نو پوئیگی پا اغی باند اللہ. وتزودو او زان سرطو خوصی فإن خیر الزاد التقوی پس یقینا غرد توخین زان ساتل دید سوالنا. واتقون یا اولی الالباب او یری گئی زمان اے خاوندانو دا عقل. لیس علیکم جناح نشتے پتا سباند گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم دا چولٹوی تاسو پزل رزق حلال دا طرفا در ربستاسونا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کله چې راکوزیږئ تاسو د عرفات ډیراینا نو یاد کئ الله لرا په مزدلفه کې. واذکروه کما هداکم او یاد کئ دی الله لرا لکه څنګه چې ښودنه یې کړې ده تاسو ته. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ او یقینا وی تاسو مخکې د دې نه خامخا د ناپوهو نه. ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا را کوشئ د آغا ځاینا کم ځاینا چې را کوزیږي خلک. واستغفروا الله او بخنه وغواړئ د الله نه. ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکے مہربان دے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ نو کله چې پوره کئ تاسو افعال د حج ستاسو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ نو یاد کئ اللہ لرا پشان د یادولو ستاسو مشرانو خپلو لرا. او اشد ذکرا یا سخ په یادولو کې د اغینا. فمن الناس من یقول پس بعض د خلکو حاجیانونا. فمن الناس پس بعض د خلکو حاجیانونا من یقول ربنا آغا سوک تی چوائی اے رب زمنگا آتنا فی الدنیا راکی منگتپ دنیا کے نام و نشان. وما له فی الآخرت من خلاق او نبوی دلر پا آخرت کی صبرخد ثوابو.